سلامونه او نیکی هیلې روغتیايي خبرونه ته ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د امیدوارۍ دوره د ښځو د ژوند یوه ډیره اړینه او مهمه دوره جوړوي. په دې دوره کې د موږ میندې زیاتره وخت د مختلفو خوړو ته د هغوی اشتها ډیریږي او همدارنګه مختلفو خوړو ته د هغوی هوس هم ډیریږي چې دغه ټول تاثیرات دي چې د هغوی د بدن ویټامینونه کم وي او همدارنګه هغوی ویټامینونو او نورو مغذي موادو ته د نارمل ورځو په نسبت باندې ډیره اړتیا او ضرورت لري. خو کله چې میندې په نارمل توګه باندې د خوړو څخه یا د مشخصو خوړو یا د میوو څخه ډیره استفاده وکړي نو د هغوی د ځینو مشکلاتو او د تهوع او د کانګو لامل ګرځي. هر خواړه او هر مغذي مواد په خپل ځای سره د میندو د برداري دوره کې اسانتیاوې منځته راوړلی شي او خپل فواید او اضرار هم درلودلی شي. د دغه ټولو میوو له ډلو څخه نن ورځ په نننۍ ویډیو کې د هندوانې د میوې په هکله چې د میندو په برداري دوره کې څه ګټې درلودلی شي تاسو سره شریکوم. لومړنۍ ګټه چې هندوانه د میندو وجود ته درلودلی شي هغه د پړسوب خصوصا د پښو د قسمتونو پړسوب کمیدنه ده. دا چې هندوانه د اوبو د ډیرو درلودلو سره چې 92% د هندوانه اوبه تشکیلوي د هغې په درلودلو سره رګونه رقیقوي او همدارنګه د هغو پړسوب او پړسوب ته کمیدنه ورکوي. نو د موږ میندې زیاتره اوقات د پښو د پړسوب هم مخامخ کیږي خو کیدلی شي چې دغه علتونه نور هم وي. کیدلی شي د فشار لامل وي او یا هم کیدلی شي چې د زړه د تکلیفونو د لاملونو څخه هم د هغوی پښې پړسوب پیدا کړي. نو دا یو هغه ستونزو څخه ده چې عموما او په نارمل توګه پورې په توګه سره د موږ میندې ورسره مخامخ وي. خو موږ د هندوانې په استفاده کولو سره کولی شو چې دغه ستونزه حل کړو. بله ګټه چې هندوانه کولی شي د میندو او د امیدوارو میندو په خاطر باندې ولري هغه د معدې د سوزش کمول او د بینځه وړل دي. امیدوارې ښځې معمولا د دې مشکلاتو سره او د دې ستونزو سره مخامخ وي چې د هغوی د معدې سر په سوزش وي او یا هم وایي چې معده یې سوزش کوي. نو دوی کولی شي د هندوانې د سوړ خواص په درلودلو سره دوی دغه مشکل رفع کړي. همدارنګه هندوانه کولی شي چې د مخ یا د جلد د لکو چې د بردارۍ په وخت کې د پوستکي باندې منځته راځي هغه هم د بینځه یوسي. کوم مغذي مواد او ویټامینونه چې هندوانه په خپل ځان کې لري هغه د دې لامل ګرځي چې کومې لکې چې نارمل توګه سره د پوستکي باندې ایجادیږي هغه هم د بینه یوسي. او همدارنګه هندوانه کولی شي چې کم کانګې چې امیدوارو میندو ته پیدا کیږي د سهار د وخت نه هغه هم علاج کړي. بله ګټه چې هندوانه کولی شي د موږ امیدوارو میندو ته ولري هغه دوی د عضلاتي او یا هم د هډوکو د دردونو سره مخامخ کیږي. کله چې میندې امیدواره کیږي نو د هغوی بدن د وزن اضافه کول او همدارنګه د هورموني تغییراتو له سبب څخه د هډوکو او د هغوی د عضلاتو د درد لامل ګرځي. نو د هندوانې استفاده کول دغه دردونه کموي او د دوی سره کومک کوي چې دغه دردونه د منځه یوسي او دوی ته اسانتیا مخته کړي. آخرینۍ ګټه د هندوانې چې غواړم تاسو سره شریکه کړم هغه د میندو د وجود د اوبو د کمیدنو تداوی ده. کله چې موږ د هندوانې څخه استفاده کوو نو هغه د میندو د وجود اوبه پوره کوي. که چیرې د میندو اوبه د وجود کمې وي او هغوی امیدوارې هم وي نو په دې لامل سره کیدلی شي چې هغوی مخکې له وخت څخه ولادت وکړي چې دا ډیر ضرر لري او کیدلی شي چې د ماشوم صحت ته هم زیان ولري. هیله لرم چې دغه ټکي تاسو په مد نظر کې ونیسئ او په خپل ژوند کې عملي کړئ. تر بیا مو الله مل شه.